بیا وایي چې زه څه وایم دا پکې شته، یعنې زه رښتیا وایم، دا غیبت نه شمېرل کېږي. که تاسو د اسلام له نظره ماته معلومات راکړئ. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای ما عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې کار وښیه چې زه ورباندې په مضبوطیا سره عمل وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې ووایه زما رب الله تعالی دی، بیا په دې مضبوط ودرېږه. ثم استقم. ما بیا ورته وویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دپاره د ټولو نه خطرناک شی کوم یو دی چې تاسو زما په باره کې ترې ویرېږئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله ژبه ونیوله او وی فرمیل چې دا نو دا ژبه ده چې موږ د هلاکت او د بدبختي کندو ته ورغورځوي. چا پسې بد رد ووایو، هغه په یو مجلس کې یا په یوه ټولنه کې سپک کړو او ځان لپاره دا دلیل پیش کړو چې دا څه ما وویلې دا په هغه کې شته دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون ما الغیبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا تاسو ته معلومات شته چې غیبت څه شی دی؟ صحابه و کرامو رضی الله عنهم عرض وکړه چې الله او د هغه رسول په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ستا د خپل مسلمان رور داسې یادول چې هغه یې بد ګڼي. چا عرض وکړه ای د الله رسوله که زه څه د خپل مسلمان ورور په حق کې وایم او هغه عیب او هغه نقص زما په ورور کې وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته څه ووایي او هغه عیب او نقص په هغه کې وي نو دا غیبت دی. تا غیبت وکړه او که دا پکې نه وي نو تا ورباندې بهتان ولګوه. نو که یو څوک راجګېږي د خپل یو مسلمان رور کمی بیانوي، په یو مجلس کې هغه سپکوي او بیا دا وایي چې زه څه وایم دا پکې شته، خو غیبت همدې ته وایي. او که څه ته وایي هغه پکې نه اوسېږي نو دا خو بیا بهتان شي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون